النبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام. الحديث. كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام تحت ظلال السيوف. الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان فيه رسول الله مخلدا. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرانو محترم اوریدونکو د مولانا غلام حضرت سے په هر موضوع تقریر بتا سوتا پیښور ښار کې د قصه خانی شاته په کباړي بازار کې اهل سنت مرکز کې 61 کې وا تاسو ته د فیض الله سره ملاويږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د مولانا احسان الله حسین صاحب د هر جمعې تقریر وا هم تاسو ته په دې دکان کې ملاويږي. ختم قرآن په مناسبت باندې جوړ دی. یو څو ماشومانو د قرآن ختم کړی د هغې په سلسله والدینو د هغې دا تکلیف ایستلی دی. هغې ته خو اسم چې کم سره لکه نن چې زمونږ بچو قرآن خلاص کړی دی دا نورو خلکو به هم شوق دی ته پیدا شي هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. د هغې صاحبانو دا غرض و استاد د استاد جي دا غرض و چې یو عالم بیانو کې عوام به بیان واوري هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. څه خبر استاد جی چې مقتدیانو قسم خوړلی دی چې ماشومانو نه بغیار به او د یو څو کسانو نه بغیار به موږ نه کینو. تعجب ستاسې د ازرخانۍ نوم او تعجب ستاسې د دین دا شوق نوم مو تر کم حده رسیږي مینځ کې در کې دینداري تر کمه حده ده. زه خو افسوس په دغه حال باندې کوم چې تاسې نن د یو ملا بیان ته جماعت ته نشئ راتلی نو تاسې به د امریکې مقابلې ته به تاسې ته څوک څه تمه وساتي ته به څه وځئ یاد ته
بہرحال واقعاً چرازرخانی خلق داغی شہرت پا بدماشے کے شوے دے کا پہاڑ جی کی اوکار کی گی مڑے کی گی چا کڑے زرخانی وال کڑے دے یو ڈاکا کی گی چا کڑی فلانی کڑے دا دای دا خپل جرأت دا خپل غیرت دا خپل جذبہ دا پر غلطو کارونه استعمال کړی دا بدماش ته الله چې کم جرأت او کم سینه او حوصله ور کړی دا ډېر لوی حوصله ده بے غیرت سړی بے همت سړی غلام نشي کوله بے غیرت سړی او بے همت سړی هغه څوک نشي وژلې بدماشیم په غیرت باندې کیږي خدا خلق چا پوي کړی نه دي دی هغه اسلامی جذبات چې غیرت دی غیر پاسېدل په دشمنیو کې استعمال کړی دا خپل منځي اختلافات او ډاکو کې استعمال کړی دا هغه جذبات چې کم الله ستاسو زړه کې اچولې دا کم غیرت چې الله ستاسو سینه کې اچولې دی هغه د خپل مسلمان رور باندې مې استعمالوه هغه غیرت موقع د اسره روانه ده راپورته شاو د امریکا او د کفر خلاف و جنگيږي چې ستا غیرت منغو ګوري چې زرخانی والا څومره غیرت لري خدا افسوس دا کوم چې ته یو عالم بیان ته جمعات ته 2 قدمه نشه راغسته او د خپل دربرجان سره پکټ کې ناشته او جمعات ته 2 قدمه تهاجر او مجبور هغه چې کم دنو اوسګار نه د دلبرجان سره دومره مصروف وي چې یو غنټي نیمه غنټي ته جمعات ته نشرات لنو تا ته به دا امید سو کم چې ته ما سره میشته ولګي او جهاد ته امریکای ته لړش تعجب بهرحال الله دې دغه ماشومانو چې قرآن اخلاص کړی دي د دې والدینو ته اجر عظیم ورکي واقعا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو مختصر حدیث کې د قرآن د ختم فضائل خلاص کړی دي د حشر په عظیم میدان چې خلق د سینو د نامه او د سره پورې په خلو کې ډوب پراتی د حشر عظیم میدان کې چې الله رب ذوالجلال د قهر نډک आवाज کوي هغه ورځ باندې چې د الله د رحمت فرشته د حشر د میدان نه تختی هغه ورځ باندې چې 1,40,000 پیغمبران د نفسي نفسي صدا او چغه وهي هغه ورځ باندې چې پټول انسانانو باندې بلرزه غړي هغه ورځ باندې بزینی خلق د حشر میدان ته په خوشحالۍ کې راشي په سر باندې به یو تاج خي هغه تاج کې به ملغلري هغه ملغلر نه براناګانی خيږي د حشر د میدان خلق چې څومره دي څوک تر زنګون پورې څوک تر نامه پورې څوک تر غړې پورې هغه به په خلو کې ډوبوي پیغمبران به د نفسي نفسي صدا आवाज کوي هغه به حیران شي چې موږ په ساحل یو د انسانان نن په سر باندې تاجونه پراته دي څومره په خوشاله ولاړ دي تاسو به شروع کی چې داخلك څوک دي ورته به ویلې شي چې دا هغه انسانان دي هغه مور او پلار دي چې په خپل بچو باندې د قران ختم کړو دا هغه بچی د قران ختمولو په برکت باندې الله د قیامت د عظیم ورځ سختۍ د دین لري کړی دي او په دې خوشاله باندې سرفراز او بختور ګرځولي دا دې نه غټه خوشحالي بلا بلا سي وقت چې د والد ته د عزت ورکول کېږي نو د خپل د ماشوم به کم مقام لري هغه نو رسول الله نو رپټه پریخي چې هغه الله کم اجر بیا ورکوي چون کې مقتضی حال موافق وخت د راغله چې مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمنګا هغه په ذهن کې د ډېر مودې سه د دیو جنا چې کم جهادونه راغلیو پاغي کې چا ورته شوبا چولې وا انګريزانو په موږ داسې علامه او نخره وکړي چې زمنګ نه صحیح جهادونه ورکړه د دیو جنا د کلونو رئیس زمنګ ساده مسلمانان رونه هغه د جهاد نه خبره پاتې شو مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پرې خدا په دغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس دامنز کوا او روزه نیسا او حج کوا او جهاد کوا د دینه بغیر به په من کمبله فریضه نه حالدار داسې نه ده جهاد د اسلام په کارونو کې د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دینه بره فریضه او اوچته فریضه بیا بل نشته ده
حدیث مبارک کے راضی الجہاد ذروۃ سنام الاسلام، اسلام دا جہاد چی کم دے دا دا اسلام دا بوکان برسر دے، لکا اسلام چی یو غٹ اوخ شی راگا اوخ بوکان برسر جہاد دے، یعنی دا جہاد نا عظیم المرتبتا او دا جہاد نا چی کم دے لوڑ رتبے والا عمل اگا دا دین پکارونو کے بلکار نشتا۔ حدیث مبارک کے راضی کم یو کس خپل ځان او خپل مال دا خدای په لاره کې خرج کی، مراد تینا غزا دا، من غزا بماله و نفسی، چاچے مال او نفس دا خدای په لاره کې په غزا کې وایستا، دا انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبليږي، هغه د غزا متعلق راغلی دی، نور لارو کې دا فضایل نشته۔ حدیث مبارک کے راضی کم استرگی چا دا جہاد پا پیرکے غڑی دل پاتے شوے، یوا گھنٹا نیمہ گھنٹا پاو یوا دوا درے گھنٹے دا جہاد دا مجاہدین پیرا اکڑا۔ حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی پا دا جسد باندے کم جسد کی چی دا استرگی لگی دلی چاگا دا جہاد پا پیرکے غڑولی پاتے شوی دی، پا دے جسد دا جہنم اور حرام دے۔ حدیث مبارک کے راضی کم یو انسان چاغا د جہاد کے داغخ پہ د جہاد پا گردنو آلودہ شوے پا دغا وجود بانے و پا دے جسد د جہنم اور حرام دے۔ حدیث مبارک کے راضی چا اللہ رب الجلال شہید تا دا سے شپک خصوصیت اور کڑی، رسول اللہ فرمائی چاگا خصوصیت اللہ ما تم ندرہ کڑے، یو دا خصوصیات دا غنا دا خصوصیت دے کلا چی شہید سترگی پٹی گی او دے دا دنیا نا رحلت کئی دا کسمر گناہونا غٹ وار کڑی پا دا ٹیم کے دا گناہنا دا سے پاک شی کا یوم ولدت امہو لکا کم ورس چمور نا زیگے دلے او پاک دا گناہنا دے پا شہادت دا شانت دے دا گناہنا پاکی گی۔ دارنگی رسول اللہ فرمائی چیزو وفات شم ما تب غسل را کول کیگی، لیکن شہید آغا عظیم المرتبت انسان دے چاگا کلا وفات کیگی پخپل و جاموں کے دفن کیگی۔ دا حشر عظیم میدان کے بشہید خپل کلمے او خپل وینی پلپو کیا چولی دا حشر عظیم میدان تبرا روانی دا اللہ پا حضور کے بعرض کئی الہ زمان دا وڑتنا چتا ما ترا کڑے وا ستا پلارا کے میں پدغل خرو باندے تقسیم کرا الہ استا دا الہ کلمت اللہ دا پارا دا جہاد دا سربلندی دا پارا دا کلمت اللہ دا اوچتوالی دا پارا ما پزان بانی دا نخری کری دی، الہ حدیث کی راضی خپلی وینی میں پلپو کی نیولی دا اللہ حضور تا بسرلوڑ را روانی او حدیث کی راضی چی رنگ دا وینو برنگ دا وینوی لیکن بوی بوتی مشکو بوی خیجی۔ نو پدغا وجہ باندے عوام سادہ مسلمانان آغی دا سی وی چگینی بس ام دا یو سو فرائض دینا، جہاد فرض دے او فرض دو قسم دے، یو تا فرض عین ویل کیگی یو تا فرض کفائی ویل کیگی۔ فرض عین جہاد، فرض کفائی اغا جہاد دے چھ مسلمانان پا کافرو دا حملے ارادو کی، مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وقت امر فوج تا وکا چھ پا انڈیا تعرض کئی، اگئی تعرض نہ کڑے دیا پہ تعرض کئی دیتا فرض کفائی ویل کیگی، دا دے علاقین چی یو سڑی پا کی حصہ واخستا دا ٹولو غاڑا پہ خلاص دا، کدا علاقین یو سڑی حصہ وانخستا دا ٹولو غاڑا پہ بند دا، مثال دا تبلیغ دے ہم فرض کفائی دے، کدا علاقین یو کسو کا ٹولو غاڑا خلاصا کہ یو ونکر ٹولو غاڑا بند دے خو فرض کفائی کافر چی پتا بانے حملہ کی پتا جہاد فرض عین گرزی گی، کہ یو وقت کی دنن دو درے کا لوڑن دے پا افغانستان کے پا دشت لیلہ کے پا قلم لکلی 8500 کسان قاریان او طالبان شہیدان کیگی، دا مشینو دا پیکا ضربو تا غرزول کیگی، پا یو رزبان ٹول وفات کیگی و شہیدان کیگی، یو ملک نوی دہشت گردی وشوا، کنن مسلمان دا جہاد پنیت باندے یو یرغل پا کافر باندے وکا کہ ہر چا کڑے خکاری کڑے دے، نو کنن دا سی کاروشا کا پدے کی معشومان مڑی آغا کسانو تا دے اللہ بخنو کی اکمو چی دا یرغل کڑے، معشوم باندے زنانو باندے دا کافرو بی گناہ یرغل دا مسلمان کار نہ دے، ولی عامو نورو کافرانو مشرانو باندے دا ککول دا مسلمان فرض کفائی جہاد دے کئی برس، دا دہشت گردی نہ دا، دیکھو سبا جہاد تا دہشت گردی ہوئی، آغل تا چام دا خبرو نکلا چه طلبہ شہیدان شو دہشت گردی شو،
یو وخت د نجیب په حکومت کې بلکې د ببرک په حکومت کې په هرات د افغانستان کې په یو ورځ باندې 15,000 کسان د تو اسماعیل په مشرۍ باندې چې هغه ترې خلاص شو او هرات کې د بلدوزرو د لاندې ژوندي ښخ شو. چا مونږ دهشتګردي وشوه. 1.5 میلیون نه د پاسه شهیدان په افغانستان کې د کفر او د روس د یرغل د لاسه شهیدان کېږي. چا مونږ دهشتګردي وشوه. نن که په امریکا کې مسلمان یرغل حمله کوي دهشتګردي ده. نامنهاد مسلمان، منافق مسلمان، بغیرت مسلمان د پاکستان د بعض مشرانو غوندې هغه هم د دې دهشتګردۍ ته چیرې دا ښه کارونه شو. لیکن رسول الله نقش قدم ته وګوره، هغه او د هغه صحابه کرام روم تیم کافران نه پرېږدي، هغلته ورځي او یرغل ورباندې کوي. که دا دهشتګردي وي نو صحابه ولې دا دهشتګردي کوله؟ دا جهاد او صحابه کرام ځکه چې په کافرانو حملې کوي. شام، فلسطین، حمص علاقه، مادی کرب، بالبک، حضرموت، دا خاریی لوی لوی 2,000 صحابه کرامو د کافرانو نه ونیوي، په زرګونو زرګونو کسان یې ورکې مردار کړو. په انطاکیه کې کسرا بادشاہ غصه شو او دا خبره وکړه قیصر هغه دا اعلان وکړه، خپل لوی لوی جرنیلان راوغوښتل، هغه ته وی چې تاسو جنگ صحیح جنگ نه کوئ، اوس به زه خپله د جنگ میدان ته وځم. د روس بادشاہ هغه وخت کې رقین نامه وه. د قسطنطنیه بادشاہ چې دا د هرقل بادشاہ قیصر روم زویو، کسرا نه بلکې قیصر روم، چې هرقل نامه وه د هغه زوی او قسطنطنیه نامه وه. قسطنطنیه ورته ځکه وایي چې د اولنی بادشاہ د قیصر زوی چې هرقل و، د هرقل زوی هغه چې کم دی نو قسطنطنین په دې بادشاهي کړې وه. هغه هم راوغوښته. دیرجان چې دا د هرقل بادشاہ چیف آرم سټاف د افغانستان په اصطلاح لوی درستیزو، هغه هم راوغوښته. یو دوه درې نور لوی لوی بادشاهان هم را طلب کړو. د هغوی په مخ کې هرقل بادشاہ د اعلان وکړه چې د مسلمانانو مقابلې ته به زه پخپله وځم. هغوی ورته سوال وکړه چې دا ځل موږ ته لوی لښکر راکړه او موږ به د مدینې او د مکې نه هم صحابه ختمو. پاتې لا دا چې شام علاقه یې زموږ نه نیولې ده. د دې لوی لښکر تیاری بندوبست شو. روسیې قربانۍ دپاره په هغه وخت کې د اسلام دشمنۍ ته 2 لکه فوجیان ورکړه. رقین باچا قسطنطنین 2 لکه فوجیان ورکړه. دیرجان 2 لکه فوجیان ورکړه. هغه نورو بادشاهانو حتی کې 10 لکه فوجیان رومیان برابر شو. 80,000 کسان نام نهاد چې هغوی ایمانونه راوړي او بیا د صحابو نه تښتېدلي وو. لکه نن سبا مسعودیان چې اوس یې امریکې ته هرکلی ویلی چې موږ به د امریکې تر شا کلک ولاړ یو، د طالبانو مخالف کې به جهاد کوو. دا مرتد دی د دین نه، په دی جهاد بالکلیه روا دی. ته د کافر څه درېږې، خپل مسلمان رور ولې. هغه هم دغسې خلکو. جبیله ابن سهیم غستاني مشر و، د هغه په مشرۍ 80,000 کسان مرتد شوي وو، اول ته تښتېدلي وو هرقل باچا سره. نه 80,000 هغوی وو، 10 لکه دا نور فوجیانو. هرقل بادشاہ تربیه ورکړه. د خپلو فوجیانو ته یې وي چې تاسې به ټول په دمه پراته یئ. مسلمانان شام ته 2,000 راغلي او دا کسان عربیان چې موږ ته را تښتېدلي دی 80,000 دي. نو دی 80,000 هغوی 2,000 توره په توره ماتېږي، اوسپنه په اوسپنه ماتېږي، عرب په عرب ماتېږي. د دې عربانو دپاره به اولنۍ مقابلې ته د خپل عربانو ځي. دی به ورسره مقابله کوي. که دې 80,000 چېرته جنګ ونه کړی شو، بیا به تاسې 10 لکه کسان مقابلې ته وځئ. 10 لکه 80,000 فوج را روان شو. دغه وخت کې
ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا 2,000 صحابه ټول راغونډ کړو. و امرهم شورا بینهم، قرآن وی د صحابه کاروبار بخپل منځ کې مشوره و. هغه توای چې نن خو خبر راغی، استاد راغی چې 10,15,000 فوج هرقل بادشاہ د انتاکین رولېګو. اوس موږ 2,000 هغه 10,15,000 څه مشوره دستاسي؟ یو کس پاسې دا ورته وای زمنګ مشوره دادا چې دا شام به بیرته پریدو، واپس به مدینه منوره ته لاړ شو، نو هلته به مورچې جوړې کو، اسنه چې مدینه او مکه رانه ونیسي. ابو عبیده ورته خاموش کینا، دومره بیکاره فیصله دی وکړه چې زما د مجاهدینو همت دی ټول ختم کړ. منګه دا 2-3 کاله دوره خلافت ابوبکر صدیق کې قرباني شهیدان ورکړي دي او شام مو په ډېره سختۍ نیولې ده. اوس به شام پریدو، واپس به مدینه ته تختو، دا نشي کېدی. ابو سفیان پاسې دا د معاویه سے پلارو رستو د ایمان راوړی دی، دا هغه سړی دی چې د احد میدان کې د کافرانو سردار دی، خو بیا فتح مکه کې ایمان راوړو، بیا په اسلام کې ډېر مضبوط او کلک سړی و. پاسې د ابو عبیده صاحب توای زما رایه دا ده چې دا په کوم ځای کې تاسې دیری په همدغه شام علاقه کې مورچې جوړې کوي. کافران چې دی نو اول به موږ ختمول غواړي، زموږ نه مخکې مدینې ته نشي تللی، ډارېږي چې له شا خوا نه راباندې حمله ونه کړي. هغه به زمونږ پوښتنه کوي چې دا مسلمانان په کوم ځای کې دیرګاه لري، نو موږ پسې به راځي، همدې ځای کې دیره شی ځای په ځای مورچې جوړې کوي. ابو عبید رضی الله عنه وی چې ډېره ښکلې رایه دې راکړه. دا څومره خاریو کې چې صحابه تقسیم کړي هغه راوغوښتل، تنګ شوي خو نه یې صاحبانو، هغه راوغوښتل، اټولې په دغه ځای راجمع کړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د مسلمانانو د لښکر جنگي قومندانو او د ټولو امیر چې کومو هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه او د مسلمانانو عظیم امیر په دې وخت کې امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب په مدینه منوره کې و. دا د رسول الله د وفات نه تقریبا 9 یا 10 کال وروسته خبر ده. خالد بن ولید ته ابو عبیده صاحب وایي یا ابا سلیمان نن ته خاموشه، هر کله چې تا کومه فیصله او رائے را کړې ده په جهاد کې، هغه رائے کې الله ډېر خیر او برکت اچوي، ته راته فیصله را کړه څه چلو کوم. هغه ورته وایي ابا عبیده صاحب مسلمانانو رائے دا ده چې په دې ځای دیره کېږو، زه د مسلمانانو د مشورې خلاف کار نشم کولی. اگر که زما په زړه کې یوه کسانې شاته منځ کې کړه، زنانه شاته یو غونډۍ وه، زنانه هم جهاد ته بولې، هغه شاته یو غونډۍ و، هغه په دې غونډۍ باندې یو څو کسه محافظین ورته ودرول، هغه په دې غونډۍ کې محفوظ وساتلې. چې 15,000 کسان رااله، ابو عبیده 3 صفونه تیار کړه. خالد بن ولید صاحب راغی ورته وایي ابو عبیده دا 3 صفونه دې ولې تیار کړي دي؟ وایي هغې 15,000 دي، موږ 2,000 یو. قرآن دا وضاحت کوي چې زو کافر نه به یو مسلمان نه تختی، پس 15,000 موږ دومره یو، ټول به جنګ ته وځو. هغه ورته وایي چې ابو عبیده امیر یې، مخالفت دې نه کوم، لیکن جنگونه ما ډیر کړي دي، زه یو مشوره رائے لرم پیش کوم یې که منې ډېره به ښایي درته. وایي څه؟ وایي ته چې دا 15,000 کسانو مقابلې ته دا 2,000 ټول وباسې، تر ماښامه به موږ وجنګېږو، دا 15,000 به ټول کوتره کو، ختم به یې کو، ولې سبا ته خو موږ جنګ نشو کولی، ستړي به یو. هغې 10 لاکه دمه فوج پروت دی، د هغې مقابله به څوک کوي؟ زمونږ ډېر غیرتناک یو، سبا هم تر ماښامه وجنګېږو، هغه به 2 لاکه فوج راوباسي، په 3 ورځ 2 لاکه هغه نور راوباسي، بیا به څوک جنګېږي. موږ ډېر تکړه یو، په 3 ورځ به مو جنګېږو، خیر دی، شپه ورځ به په ځاني وکړو، ولې 4 ورځ هغه 2 لاکه نور راوباسي، بیا څوک جنګېږي. ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کې څه خبره ده. وایي ښه څه چلو کم؟ وایي زما رایه که منې نو زه به اوس د 15,000 کسانو کافرانو مقابله په 150 صحابو باندې کوم. خالد بن ولید دغه د نوم چې یادېږي داسې نه دی، زه به 150 کسانو باندې د 15,000 مقابله کوم. هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي، ته خو دا صحابه بې ځایه هلاکې. خالد بن ولید ورته وایي که زه صحابه هلاکوم ځان به مخکې هلاکوم. منګه 150 والا به ټول شهیدان شو، لیکن شاته 10 لاکه لښکر کې به شکست ګډ شي. ابو وایي چې دا سره کم خلک دي، په 150 کسانو 15,000 کسانو ته شکست ورکړی. وایي نه نه داسې خو نشي کېدی. ابو سفیان پاسېده ورته وایي خالد بن ولید ستا جذبه ډېره زیاته ده، بیا داسې وکړه
چې د زرو کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي کنه نو شپېته کسه تاسو شي هغه به شپېته زره شي وای زما رای خو دیرش کسان دي خو تاسو داسې وای ز شپېته کسان مو باسم आवाज یې وکړ دورار ابن عذور دی پاسېږي یاره دا دورار ابن عذور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید او دا دورار ابن عذور په یوازې ځان نیولید دورار ابن عذور هغه سړی دی چې په یوازې تر ځان باندې د شپېتو پهلوانانو مقابلې ته وته هغه شپېته راوتی و د شپېتو مقابلې ته وته اتلس پکې مردار کړو دا 12 نه وتښتېده بیرته ډېر لوی پهلوانو او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنگ ته وطنو خلک زغرې غوندي جنگي ټوپۍ په سرای د به قمیص ویستو میدان ته بوته وای چې د کافر په زړه کې دا چرته رانشي چې ګینې دورار ابن عذور به چرته زغر اغوستي د قمیص لاندې پټه چې په ما زړه ور راشي زه چې په اوسپنه باندې یقین کوم ولی په خدای یقین نه کوم بیا به جنگ ته وتل داسې یقین یې لرلو او د واقعي اوږدې دي خدا تقریبا 4 کرتې بندي شوی دی یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې 180 کسانو په یو ځای د تورو ګزارونه وکړه او 180 توري ولګېده لیکن بیا هم زخمی پاتې و بیا په جیل کې پروت و زخمیونه خدای جوړ کړه انطاکیه خدای فتح کړه بیا راخلاص شو ډېر یو عجیب سړی دورار ابن عذور نامه ده په دغه وخت کې د خور رمضان سره جنگ ته راوستې وه د هغې نامه خولته ابن عذور وه خولته ابن عذور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و هغوی به په ښځو باندې ګزار نه کو نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع کا او په کوتک باندې 9 کسان کافران مردار کړ د خولته ابن عذور 9 کسان بیا ورپسې د ورور او خالد بن ولید راورسېد هغې خلاصې کړې نو دورار ابن عذور پاسېد د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر پاسېد اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړو ډېر کلک مجاهد په دې کې به شهید شوی دی هغه هم پاسېد خیر هغه تاریخ متعدد نمونه راخستې شپېته کسان تیار شو چې کله مقابلې ته ووته سبایي جنگ شروع شو خو خالد بن ولید صحابو ته یې که موږ ټول شهیدان شو زموږ مدد ته به څوک نه راځئ بس صرف سیل کوئ تاسو 3 میله کې د کافرو فوج پروت دی 10 لاکه 3 میله کې صحابه کرام 2 زره پراته دي دا 80 کسان 1.5 میل ته ورله هغه هم چې دی نو 80 زره کسان 1.5 میل ته راله 1.5 میل منځ کې جنګ ونه ختم تر مازدیګر ټیمه پورې دا 80 کسانو د 80 زره فوج مقابله وکړه لیکن د مازدیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نشو خو یو مسلمان بخکارېده ولی چې استه به داسې لرې دوره ورکړه بیا به په صفونو وردن نشو نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی هغه ښکاره شو خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بالکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړه چې بس تیار شئ زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي ورځئ پې ابو سفیان ورته وایي چې نه خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو موږ خبر نه یې راغلی تاسې به هغې پورې موږ پسې نه راځئ د ماښام ټیم و چې هغه 80 زره کسانو ته دې 80 صحابه کرامو شکست ورکړه هغوی وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی پاس باندې سور چې راغی صحابه را روان دي ستړي ستومانه چې وشمارل نو 60 صحابه ورسره دي 40 صحابه ورک دي خالد بن ولید سر ټیټ کوی جړل وای زه به خدای ته څه جواب ورکوم عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا دا 40 صحابه ولی شهیدان کړي دي ابو عبیده صاحب توای په دې شپه باندې راته 100 قربانۍ والا کسان راکا یا به زه د خپل 40 کسان را خلاصوم او که شهیدان به د میدان نه راوباسم او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم ابو عبیده صاحب ورته وایي ته ډېر ستړی زه به ستا په ځای لاړ شم وایي نه زه خپله ځم واپس باز باندې سور شو او 100 کسه د قربانۍ ورسره شو میدان جنگ ته 1.5 میل ته ورله چې ورله هغلته ګوري چې کافرانو مړي وشمارل 15 زره کسان مردار شوي په دې ورځ باندې کافران 80 کسانو باندې 15 زره چورګوړي هم څوک نشي حلالولی ښه دا یو امداد د خدای دی چې 15 زره کسان یې مردار کړي چې صحابه یې وشمارل 10 کسه ګلان صحابه شهیدان پراته وو هغه یې ترې راوچت کړه د مسلمانانو صف ته یې راولېږل دفن یې کړه 10 هغه وشل دی و 10 کسان ورک شو مرګرو ته وی چې رانا ولګوي د کافرو په لښکر ورځي یا به منګه ګیریږو یا به د خپل مرګري خلاصو دا بندیان شوي چې کله په هغې طرف روان شو ناو راغی هسې څه غرونه راله د آسونو شڼه یې واورېده چې ورنږدې شو چې وایي کاته ناخوانه ګوري صحابه کرام را روان دي 15 کسان دي ورته وایي کم خوا تلي وایي چې کله کافرو شکست وخوړو نو موږ کافر ورپسې وو په دشتو کې نور هم پکې وژلي
نو 15 شغی و دیرش دیو 55 کسان ورک شو دا بندین شویو په دې 15 کسانو کې هغه دورار ابن ازورم بندي شوی چې ما درته چې لنډغر په میدان ته وته ام بندي شو ټول شپه خالد بن ولید د جړا د لاسه خوبونه ک چې زب خدای ته عمر فاروق ته جواب ورکوما چې تا د 10 کسان ولی شهیدان کړي او دا 15 کسان درنه ولی بندین شوی دا غو سګورا دومره ایمان مضبوط دی 15 کافران مردار کړي او 10 کسان د شهیدان شوی دي خو به هم غم ور سره دی نو سبای ټیم چې شو هرقل بادشاہ ته استاد لاړو چې زمنګ نه 15 مردار کړي دي او داسې مسله پیښه شو هغه 15 کسان جنگ ته راځي دي سچلو کړی سره هرقل بادشاہ ډېر غوسه شو خبر راولې غوې دا پیسې لګي نور مرتضی ته کې استاد یولېږي دا مسلمانان غریب دي که پیسې قبول کړي نو جنگ به پری دي نبی خبر راولېګا وای کتا سي چرته جوړه کوي نو موږ بهر یو تډیر ډېر پیسې ورکو او دا روغه را سره وکي ابو عبیده بن جراح ورته وی چې ما د تدریخ خبرې کړې دي یا راسه ایمان راوړی یا به ټیکسونه را کوي او یا دا چې جهاد ته تیار شي بل خبر نشي کېږي هر غیرت مزخه شه کله خبر چې وکړه کفر ډاریږي که سسته سسته دی ویل کړه په کفر پتا راځي نو د دې وجنه دریم اور شو دا یو د زونه شو باندې شو دریم اور شو دیرجان بادشاہ ته چاوی د کافرو مشر ته چې په دې مسلمانانو کې وسړی د خالد نامه ده دا خالد چې بندي نه کې کنه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیاب دي نشي دا بندي کا ناغه ورته وایي چې دا په ست طریقه بندي کا موږ ډېر زړور دي استاد یې اولېګه ورته وایي چې زمنګ دی ارجان بادشاہ استاسي فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي او دومره زړور دي چې مسلمانانو صفته زمنګ صفته دن ناراضي وای سید جبل بن سهیم غسانی ورولېګه आवाज یو کچ استاسي مسلمانانو مشر سره می کار دي حضرت ابو عبیده بن جراح سے بروته چې مشر زم پاکستانم سره ابو عبیده وای نه تاسو کې خالد نوم یو کسته وای خو زمنګ مشر نه ده زمنګ مشر خو ابو عبیده ده زم شریف وای نه فوجي مشر درته یادوم چې کم د جنگ مشر ده خالد بن ولید وروته پیسې خبره ده وای دیرجان بادشاہ وای چې خالد بن ولید په لاس باندې صلح حکومت او چې تاسو شرایط معنی زمانم در سره وراشه ته غوخته او ورته ډیره خلا ابو عبیده صاحب ته ما سره اجازه راته وکي که تاسو اجازه دې زوردم او ورته دا دوکه شهید کړي دي ورته یا به ما شهید کړي یا به زغ 15 کس بنديان را خلاصوم په ځان بورزم پاس باندې سور شو کافر مخ کې دی اور پسې دی 3 میله مزل وکړه کافرانو پاټک راغې 10 لاک فوج پروت 10 لاک شپې تزر پاټک کې د توای کوش داسنا مخ کې دیرجان بادشاہ ناس ته دلته موږ پاس باندې سور سړې نه پریدو دی اور توای زمل میم زمون عربو کې رواج دار چاته دعوت ورکول شي مل مسوک به عزت کینا رسول الله نه کوزي زبا اغیزی پوری په خپل اسبانه زم اغه جبلنه تاسو کوي مون خرومیان استاد په رواج نه پویګو ته خو عربي کنه دا رښتیا وي او رښتیا دا سره مل مسوک نه به عزت کوي بس پاس باندې تیر شو د پاټک دویم پاټک راغی وای مخ کې ډیر جان بادشاہ ناس دې مخ کې اجازه نشتا دا ورته بیا دا خبر ګړ ډیر ظالمان وینه نشي کېږي اسنه به کوزيږي اسنه کوس کا سدل ته وتاړه تور راويست او پزمکه باندې د امصاب په ځای لګول روانو 15 لاک فوج دی خو تسیل تولار دی 15 لاک دی خو سیل تولار دی خالد په منځ کې تیری رضی الله عنه حیران دي چې دا سره کم سره دی چې موږ شام ته فوج لیګو د الله سره چې دومره کسان پکې وجل کی دینه مخ کې یو جنگ راغلی او په هغه جنگ کې یو سلوي غزر کافرانو د وجلی خالد بن ولید یو سلوي غزر کسانی مردار کړي نه هغه شکست هغه ته یادو نو ځکه هغه خالد ډیر پیژنده چې کله ورسره داس یو د سرو زرو کرسي پرتاوه خو کې بل د سرو زرو کرسي په یو دیر جان ناس د لوري لري فوجیان پیری ته ولاړ دي قالین خوري دي او سمبا شیزه ورته پدشت کې جوړ کړي د توای پر کرسي کې نه دیر جان بادشاہ عربي لګا یاد و روميو د کرسي ته تور کړ لري ورځوله او توای مونږ ته عزت درکو ته ځان په زور به عزت کې دی اور توای د سرو زرو ناستا دا زمونږ عزت دی خو په آخرت کې دی دنیا کې مسلمان ته د سرو زرو ګوت استعمال ول ناروا دي پاتې لاله چې سرو زرو په کرسي باندې کې دا مونږ روانه لاندې کې ناستو او تورې پتی کې ورکړه کې خدا خبره ور سره کولې ور توای چې تاسو مشرانو ته پیسې درکم جوړې به درکم پټکی به درکم توري به درکم زی واپس په عربو تلاړ شي زمونږ شام پرې دی جنگ مکوي دی اور توای مونږ ته رسول الله درې خبرې کړې دي یا ایمان راوړی نو هغه ورته وایي چې نه ایمان خو نشم راوړی
وای دوی مدار چې بیا زی واپس لاړ شي موږ ته ټیکس را لېږي وای نه دام نشي کېدی وای چې نشن رسول الله موږ ته بل څه خبره نه خودلې بیا راته جهاد خودلې بیا جهاد ته تیار شو د دې خبر سره بادشاہ غوسه شو داسې پورته شو افوجانو ته وی تاسو لا ورته ګورئ دا خو دوکه په خالد بن ولید باندې هر طرف نه منډې شروع شوې د توره راويستا فوجانو ته وی چې زه خو به شهید شم ځان نه تیرم استاد سره بادشاہ سر به مخ کې قلمي بادشاہ سره توره نه خو امنیت کې ناس بادشاہ چغې کړې چې څوک مخ د بادشاہ مینه په باندې رااله ورته وای چې خالد ستاسو غیرت مې ډېر خوښ شو زما اراده ده تاسو ورولي کوم کله تاسو مسلمانانو کې بندي شو ما به خوشی کې کته موږ سره بندي شو زبر خوشی کوم ډېر غیرت مې ستا خوښ شوی ما سره ورولي وکړه سره وګت کوړ دا ورته د الله داسې دی ککه وای د کافرو د مسلمان ورولي نشي کېد ته ایمان راوړه مسلمان شستا په لخر کې بزره غلام په حیث جنگيږم زه بستا یو غلام یم خو مسلمان شه هغه ورته ایمان خو نشم راوړه خپل سر باندې یو ټوپۍ پرته او ملغلري پکې پیلل شوی وي آی را کوزه کوي زما دا جنگي خولۍ بيدوه دا واخلې تاسو په سر کوي تاسو دا ټوپۍ ما ترا کې دا بس موسته یو تحفه شي سره خالد بن ولید ورته خپل ټوپۍ ورکړ دا واخلو د کافرو تحفه مونږ ته قبول نه ده ایمان راوړل به تحفه قبول کړ هغه حیران شو فوجانو ته وی چې دا غیرت زما خوښ شوی دی چې څوک نقطم ګره ضرر او نه رسوي روغ جوړ به بیرته رسوي خپل مسلمانانو ته خدای ما ته تحفه را کړی دا زما تحفه نه قبول کړي زما سره د 15 بنديان پراته دي هغه 15 بنديان ما په تحفه کې خوشي کړي ور سره خوشي کړي حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د 15 مرګرو سره چې کافرو صف نوزي لوري دینه چې مسلمانانو ولید چې مرګري را خلاص شوی دي نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهليل والتكبير والصلاه على البشير النذير یو دو دیر زره صحابه په جګ आवाज باندې چغي وهل چې لا اله الا الله لا اله الا الله تهلیل لا اله الا الله تویل کی والتكبير د الله اکبر چغي وهلي والصلاه على البشير النذير فنبي الاسلام په جګ आवाज درودونه وویل نو په جګ आवाज درود ویل په جګ आवाज تکبیرونه په جګ आवाज لا اله الا الله ویل دا دو دیر زره صحابه او عمل لاغي کړل بدعت دانش کې په جمع باندې دو دیر زره چې لا اله الا الله وی او بعض روایتو کې دام راغلي حتی جوابته الجبال دا څومره لري لري غرونه چې وغي جواب ورکړه جواب سمانه زنګاوه لاړه بیرته راوګرځیدا دا یو زنګاوه ګډه شو دریم اورز د جنگ رااله بلکې دریم انا هرقل بادشاہ وی چې نه ورځ جنگ مکوي نه ورځ سوله او شده خو مسلمانان دمه پراتري خو اندمه کافرو 15000 مردار شي صحابه کرام لږ شهیدان شوي نه هم اول کې لسم ورځ چې کله جنگ جوړ شو دان اوس هغه دویم ورځ د جنگ کیږي دیارجان بادشاہ ډېر غوسه شو وایي چې دا ځل 10,000 بن جنگ ته شروع شي په مینځ ورځي 2 لک کسان په خیر طرف ورشي 2 لک کسان په چپ طرف ورشي هغه 15 کسان په خي طرف دي 15 چپ طرف دي د 2 لک په خي طرف ورشي 2 لک په چپ طرف ټول جنگ ته وځي په خي طرف کې عبدالرحمن بن بکر او په چپ طرف کې حضرت درار ابن ازور چې بندي شوی او دای فوج مشر کړو 15 کسانو په دې طرف 2 لک کسانو حمله راوړه لیکن درار ابن ازور داسې جنگ وکاو مرګري چې هغه 2 لک کسانو ته شکست برته ورکړو تختیرته خو په خی طرف باندې چې عبدالرحمن ابن ابي بکر مشرو هغه باندې چې 2 لک کسانو حمله راوړه حالت مسلمانانو کې شکست ګټ شو چې شکست ګټ شو نو خی طرف له لخر په کرادن نشو حتی کې چې لخر رادن نشو دی وخت کې خزم جهاد کړي دا شاته غونډي تم کافرانو مسلمانانو را نږدې شو دغه خولت ابن ازور چې درار ابن ازور خور وا تاریخ لیکي چې دی کوتک په لاس باندې مخه تر مسلمانانو ولاړو د مسلمانانو اسونه وای په کوتک وهل ورته ولې برته او بعض زنانو او ماشومان بچي صحابه ته نیولې چې دا چاته پرې چې تاسو تختې نو دی غیرت برته صحابه را تاوکړه او به شکست برته کافرو ته ورکړه لیکن بیا 2 لک کسان رال 3 ورځې په دې طرف په خې طرف کې شکست ګټ شو بیا دې زنانو دا برته چې جهاد وکړه او کافرانو شکست وخړه حتی کې هغه 2 لک کسان برته شکست شو شپراله دریم ورځ جنگ تیار شو دا یو لسم ورځ ده اوس دا دریم ورځ جنگ باندې دیارجان غوسه شو پاسې د چوکۍ نه اوس به خپل میدان ته وزم تاسو سره کم خلک یو مشهور بادشاہ لوی پهلوانو هغه ته وی چې دازل میدان تخپل وځو د براز اعلان وکا کله چې خالد بن ولید مقابله ته روزي
نو هغه سره پهلواني وکړه چې دی پکې ختم کړي نو بیا به څوک پاتې نشي. اگر هغه میدان ته ور دومره غټې تنې خاوند وي صحابه فرمایي چې دی مونږ کله ولې مونږ کې یو غر دی دومره غټو 100 گزه اصل لرلو. چراغ اعلان وکړ البراز البراز مخې تر وځي څوک. خالد بن ولید اعلان وکړ چې مقابله ته څوک وځي. نو پدې کې حضرت درار ابن عزور رضی الله عنه هغه صحابي لنډغر میدان تراغه وای ما ته اجازه ته کې مقابله ته بزوځم. مخه خور سره وشو هغه میدان ته وېسته. خو به عربو کې یو رواج چې پهلوانان به اون خطه تر څو چې یو بل وجلی نو یا تختیدلی نو بل څوک به مدد ته نه راتلو. دا یو رواج ګړو. دای دواړه په پهلوانۍ باندې شو. درار ابن عزور وای چې ما په حمله ورلا دومره عظیم کافرو او داسې زغری اغوستې وي چې ما په گزار کوونه توري دا خله چې کوم دی پس شو پسغره ولګیدا لیکن په داس تاثیر نشو. پوه شوم چې د سره اوس چل کول غواړي اثر اتاو کو شکست یې وخوړ چې کله اسمان ډکړه د کافر د اخر لاغه چې سړی اوس ماته خلیو تختی هغه د شاده خوان ور پسې شو. اس خډه تیزه منډه وای نو چې کله د اس منډه تیزه شو حتی کې کافر را نږدې شو چې د کافر د اس خلد تر رسیږي په د توري گزار کوي د اس داسې نيزه د قیزه راټینګ کړه دا نيزه شا طرف ته وېسته چې شا ته وېستل ته خو اس په ډېر تیزی کې روانو د خدان داسې را بریکی ونیو نو هغه چې داسې راغی د دانیتو چې سینې ته بزما د نيزه ور برابر شي نو بوټه به تیوزي چلی ورسکو. هغه کافر ډېر لوی جنگي سړی او ځان ته تاو کو اس سینه اولګیدا او اس زه په دې مردار شو کافر خو کافر بچو. نو د توای چې ته عربو دوکا ته خو عربي ته څنګه دوکا کې نو دی ور توای ته جنگ تر غلې ته خبر نه الحرب خدا جنگ ټوله دوکا دا جنگ کېو دوکا نه مانی. نو کافر ور توای چې ستا دوکې څه فائدہ تا وکړه زه خو بچیم وای زما دوکې دا فائدہ وکړه راتاو شور پسې نو هغه سره اسنو د سره اسنو به کافر مردار چې کافر مردار کا نو بیا ورکوش شو او سره ته پرې کا حلال کا هغه سره ته نراوړ مسلمانانو ته حکم جامع چا غوستي وي زغری وي هغه ته نويستي هغه راواخستي او دا رسول الله امر کړو چې من قتل قتيلا فله سلبه چا چې یو سړی مردار کا دا خپل غنیمت چې کم دغه دم دغه غازی کیږي بل چاته پکې څه نه هغه خپل لکه مثلا ته چا باندې امریکایي باندې ورلې هغه سره پلاس کې وسلاوه چې دا تاونی وکنه دا ستا کېږي دا بیت المال ته نه رسي یو داسې عامه خاریونی ول شو هغه کې به ډیر شي نه پاتې شو نو هغه ډیر شي نه بیت المال کې تقسیمیږي او سب مجاهدینو تقسیمیږي سب بیت المال ته یو څه هغه به لېسره یو دا چې تا خپل یو کافر مردار کو کوم مسله او کوم جوړه او څه پاتې شو پیسې دا ټول استا کېږي چې چاته ورنکي دا واستای بیا نو دا دی وجنا هغه شکستو خړو زرین دا دیارجان بادشاہ نورم غوسه شو چې زما غلوی فوجی مردار کا اعلان وکا چې سبا تبا تاسې 2 لکه فوجیان په غونډیو باندې یي او چې مسلمانانو صفونه ودرول نو 2 لکه کسان په یو ځای باندې غشي خوشي کوي چې دا 2 لکه غشي لاړ شي نو کافرو کې به شکست ګټ شي نو 2 لکه کسان به نور حمله ورلي ور باندې 3 صفونه مسلمانان ولاړو 1 لک په یو غونډي باندې کافر 1 لک په بل غونډي په یو ضربه باندې 70 ورخطو سره غشي را خوش کړه حتی کې په دغه ورځ باندې په یو ټیم کې په یو ضربه سره د وسوا صحابه کرام سترګي وته دې دغه باندې غشو باندې وسوا او د دې وجنا دې ته یوم التعویر ویل کی تعویر د عور نه عور کو سترګي ته وای په دغه ورځ باندې صحابه کرام سترګي وته یوم التعویر د جنگ ورته ویل کی سخت شکست صحابه کرامو کې صفونه مات نکړه لیکن دومره زخمیانو شهیدانو سره بیا هم صفونه مضبوط ساتل ما خام ټیمو الله مسلمانانو تعالی برابر ولا دا غي د خلکو نه یو سړی نسوارا او یو عالم راغی ابو عبیده صاحب توای کتا سے ما معنی او زما تصدیق کوي او ما تامان را کوي زنن مسلمانانو کې یو غټ شکست کافرو کې یو غټ شکست درته غړوم ورتوای تسنګ د ذکر دا جذبه را پورته شوی پایزه په خاریه کې اوسېدم د دې لخر چراغ چوری ګټ کا زما د زنانو بی عزتی کړی دا زه دې بادشاہ ته ورلم چې زما بی عزتی کړی دا زما یې غم ونه خوړو اوس مې زړه کې د اراده را داخله په ما ډېر اعتماد کې زه لوی ملایم چې زه څور توایم زما منی لہذا زه استاد سره پټ مرګره مزه بده ته وغټ شکست ورکو وای څنګه وای ځال تزم هغه توایم چې بیګا تر شپې مسلمانان حمله کوي تاسو به د شپې نا وخت ټیم کې دا کافرو د درې میلې په اندازه کې نږدې
د زرو اسونو یو ضربه داسې تیره کوي چې اسونو شڼا وي واوري او ګردونه وګوري خو نور بیرته ترا تختی راځي ته چې ګیر مونږ